نجلۍ باید ښه اخلاق ولري، کنې غټې سترګې خو زمونږ غوام لري. ستاسو رښتینی دوست هغه دی چې یو څو دانې ممپلي سپین کړي او تا ته یې درکړي. دا د ستورو او سپوږمۍ راوړلو والا ټول ډزماران دي چې په خبرو شروع کړي مازغه به در اوبه کړي او تخلص به یې خاموش وي. ضروري نه ده چې د خپلې ښځې د خوشحالولو لپاره تاسو تاج محل جوړ کړئ. دا کار تاسو په لوښ مینځلو سره او یا کچالو سپینولو سره هم کولی شئ. که غواړئ چې ستاسو ښځه ستاسو نه تل خوشحاله وي نو د بټوې خوله مو خلاصه او خپله بنده وساتئ. زمون خلک چې کله مریض ویني نو ټول به ډاکټران شي او کله چې ډاکټر ویني نو ټول به مریضان شي. دا ولې یا مونږ هغه مجردان یو که د شپې چېرته په ډاک کې هم روان یو نو شیشه کې یو بل ته وایي مخونه پټ کړئ مجردان راله. د هر کامیاب سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي او د هرې کامیابې ښځې تر شا د کریم د یو غټ ډبې لاس وي. یو پښتون یوازې هغه وخت خپله خوله د خپل اوقات نه زیاته خلاصوي کله چې د ستوني ډاکټر ته ورشي. زما مور ته داسې جادو زده دی چې چپړکه راواخي زه غایب شم.